یاره شیره دغه یو څلور پنځه ورځې به یې اختر ته بالکل خو زه دعا به کوم مړه چې خدای پاک یې په قرضداري اوس څه وکړو نو او تاسو ته ښه پته ده یار په قرضداري څه وایي څوک دی کنده ګل دی به بیا وایي چې قربانۍ کې را سره حصه وکړه نو پسې وکړو خو ځان نه به السلام علیکم کنده ګل خان یاره ناسو پیس هوټل کې ناسو او دلته مې ځان سره د غم راوستي دي بس هغې سره خوا کې پیس هوټل سره خوا کې دي نه قرباني خو ما ځان لږ کړې ده ما خو ځان له دومره قربان ګډ مې م اخیستی د اواز یې واوره ودرېدو او د غوا مې او نه 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 بل ځل غوا وه غوا مې م اخیستې دا ځل مې بله غوا م اخیستې د اواز یې واوره او دې کتو اواز دې واورېدو اوښ هم دی اوښ او مرۍ خرابه شوې ده مړه ما پې هلته کې شربت وڅښلو دا پردي خر اواز وکړو او دا پکې بلا شی ولاړ دي که نه دا څه مردار اواز پکې راړو نه نه مړه هر څه مې چیلۍ مې مغستې ده دا اواز یې واوره اواز دې واورېده چیلي او رښتیا خبره واوره میخه مې مغستې ده ماړه دا ته څه وې د خر داسې وازي خر نه دی دا میخه ده خو بېګا یخ شربت مې ورکړی و مړه نو بس هغې په وجه دا مرۍ لږه دغه شوې که نه بیا مې په کیلې وخوړې زه خو په ځناورو باندې هم کیلې او فروټ خورم که څنګه شیره بالکل سپی پکې نشته خدای دې تباه کړي